دا په کابل کې د امریکا له لوري د وژل شویو کسانو د انځورونو هغه نندارتون دی چې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال یې د امریکایانو د بمباردونو او عملیاتو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یاد نندارتون چې د ځوانانو د عدالت غوښتنې د بنسټ له لوري جوړ شوی دی. مسؤلین یې وایي چې امریکا په تېرو شلو کلونو کې د جګړې پر مهال زیات شمیر جنګي جنایتونه ترسره کړي دي او زرګونه ملکي افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژلي دي. متاسفانه امریکا در طول 40 سال که آمده بود تجاوز کرده بود، جنایت نکرده. قبل از او هم در افغانستان جنایت کرده بود، چون به خاطر که تنظیم‌های هشت ثوری را اونا حمایت میکردن. از او زمان جنایتش در افغانستان شروع شده. دوی د بشري حقوقو له نړیوال سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د تیر شل کلن ماموریت ارزونه وکړي او مجرم کسان دې محاکمه کړي. دا ناورین چې دی د امریکایي جنایتونو او د امریکایي استعمار د انګلیسي استعمار دا جنایت دا 80 کاله عمر لري چې په دې افغان وطن کې ډېر زلمي ځوانان خویندې سپینګیري دا په شهادت رسولي دي. ډېرې کونډې یتیمانې رامنځته کړي. دا تاسو دغه لګېدلي دا انځورونه لګېدلي دلته دا ټول په همدغه بدبختیو کې په دې ناورین کې د امریکایي د ظلم او د جبر په پایله کې مونږ دومره دغه شهیدان ورکړي دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې امریکا او ناټو په خپل ماموریت کې د انسانیت له ټولو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده او د جګړې پر مهال یې ډیر شمیر جنایتونه او د جګړې له قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. دوی په کورو داخل سول، دوی بمبارد وکړي، حتی د خپل نوې اسلحې یې دلته وازمایلي. د بمونو مور د بمونو د مور د ودونو بمبارد. آیا تا دغومره امکانات نه درلود؟ د آخره ورځ چې دوی د افغانستان څخه پښې سپکولې په کابل کښې پر یو کور باندې بم په څه نامه واچوئ؟ آیا سیایي دومره ضعیفه ده چې د داعش خبره نه ده؟ دا خو زه هېڅ نسم ورسره منلی. هغه دومره قوي ده چې ښه خبره ده چې په افغانستان کې څوک دی چې په فعالیت کوي. آیا په دې کور کې داعش او هغه څوک چې په کلو یې د دوی سره همکاري کړې وه؟ په هر صورت دوی چې په افغانستان کې راغلل، دوی جنایتونه، یا مثلا د لیلي د دښتې موضوع د 15,000 کسانو زیات هغه وژل د دوی تر زنې لاندې، د دوی تر سترګو لاندې. دا د افغانستان خلک نه هېروي. دا نو تر دې ته بېله دی چې ووایو جنایات وه، بل هېڅ نوم نسو ورته ایښولی. د ویلو ده چې اونۍ وړاندې هم افغان ځوانانو له امریکا او د هغوی د متحدینو څخه د جګړې د غرامت غوښتنه کړې وه، خو امریکا تر اوسه پورې د افغانانو د دې څرګندونو د سپیناوي لپاره څه نه دي ویلي.